السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلمان خان. امید کوم چې ښه به یې. دا وخت کې زه اوس په واشروم کې یم او د سهارې ټیم دی چې راپاڅېدو، نو اوس به زه ځمه پیو ته، خو ما ویل چې اول په سر د دې بلاګ شروع وکړو، نو زموږ سره اوسئ او ملګرو. اوس چې کوم دی ما خو برش او دا مې ورته وکړو او اوس زه روان یم پی راوړم. تاسو لیدی شئ دا لوښي مې راغوستل دي او داسې دا وخت موږ راورسېدو او وجلې دي هغه پی پسې دا هغه وجلله. ورته ښکاري دلته دي خلک اواز راځي وجلې ته روان یم. زموږ پیونه مې لوښی ورکړی دی دننه، اوس به ورته پی واچوي. دا نوي لبه مې بیا هم ده. دا ماشوم دا ټیک دلته کې پټ کړي، د تو ښایي ته ټیک ایوه دا ټیک پټ کړي او دی یو به پناه ولاړي که نه، دی بیا ګوري، دا یو ماشوم بیا ګوري. نو اوس ورېښه دی پټی، دی ګوري. ریډي نه پټ کړو، دی به اوس ګوري. دی ورسره په خوا کې ولاړ دی، ځان یې ننداره کړی دی، دی ګوري. السلام علیکم ملګرو. پی مې راواغوستل، اوس به ځو کور ته. ملګرو اوس راته خنداده ټلیفون کړی و، وی راځه ځو بازار ته. نو خنداده زما تره دی او ځو بازار ته چې هغو له ډېر څه کار دی، هغه وکړو بیا به راځو انشاءالله. دا زما تره دی خنداده او ځو بازار ته. لږ ډېر کار دی بازار کې بیا بازار ته راورسېدو. اوس بازار دی، دا شیطانه لږ دی. ټاټا ورته وکړه که نه دغه شان ایوه. ټریفیک نن کار ښه دی کم دی. اوس مونږ دواین یو دا خندا راواغوستلې او اوس به ځو کور ته انشاءالله. لږ ډېر کار نور کیدای شي کوي چې هغه به وکړو، بیا به ځو کور ته. هلته خوازخیلي هسپتال دی. ملګرو اوس زمونږ بازار کې کار چې دی نه کمپلیټ شو، نو اوس به انشاءالله تعالی ځو کور ته. او دا واړه دي څنګه چل دی؟
اوس روان شو کور ته، بس بازار کار ختم شو. بازار ته چې تللي وو نو هم ترې راغلي وو د بازار نه، او اوس د مانځه ټیم دی نو ځو مانځه له. ماسپښین ټیم دی، روټۍ او دا هم وخوړه، ځو مانځه له د خیره او وروسته ومیلاویږو. ملګرو مونځ وکړو او د مونځ نه پس ډایرکټ زه راغلی وم اکسرسایز له. نو دا تاسو لیدی شئ دلته کې اکسرسایز له راغلی یم. او هغه یو چې ښکاري نو دا زمونږ کلی دی. دغه پکې د جومات مناره ده، واقعي کلی دی.